او سترګې د خوړل باڼه ویشتل کوي هم د میخکې لیونې شوې دی او ګل بلبل دغه د غوږ کې وویل دا ځل پسرلی لیونې شوې دی او وجانانه شپه او که نن پاتې شه لاره کې یو شی لیونې شوې دی وجانانه شپه او که نن پاتې شه لاره کې یو شی لیونې شوې دی او نه مني لوپر زړګی مې نه مني دا د خر بچی لیونې عزیز مانیروال یو ملګري راته خپل چل څومره مزه وه پکې تا به کتل ما به کتل څومره مزه وه او د لوی لارې هغه ګور توت ته به وختمه ما به سنډل تا به خوړل څومره مزه وه پکې هغه یو شپه چې ګړګړو بابا اسمان راچوو زړونه بېواره درزېدل څومره مزه وه پکې او ماشوم مور سره به تلمه ماماګانو کره هغوی به مونږ کره راتلل څومره مزه وه پکې ډېر خو تا چې به ما پورې خندل هغه دې یاد دي که نه ما چې به تا پسې جړل څومره مزه وه پکې تا چې به ما پورې خندل هغه دې یاد دي که نه ما چې به تا پسې جړل څومره مزه وه پکې او پخوا به مونږ لویې لویې حوصلې لرلې پښتون یقین په خدای توکل څومره مزه وه پکې او عزیزه ستړی شوم پوزې له راغلی یم وخت ته راوګرځه یو ځل ډېر ښه عزیز مانیروال زموږ ډېر ښه